دا غي نه مخکې چې د مشرانو د سلسله شروع کو یو دوه درې ملګري دي چې هغوی منظوم تاثرات یا منظوم طرزویونه چې کوم حیات اقبال ته وړاندې کول غواړي یاسر علي شاه یاسر ته خواست دی چې هغوی راشي او خپل کلام وړاندې دا زما څه احساسات دي چې ما د حیات اقبال حیات په حواله محسوس کړي دي چې زما د ژوند او د سیالو حیاته زما د ژوند او د سیالو حیاته زما د غم او خوشحالو حیاته دا زمانه چې شاعر د پښتو شاعر زمون د دنګو حوصلو د جذبو شاعر دا هم منم چې پښتو جاړي او قام جاړي هم سحر جاړي ماقام جاړي مدام جاړي چرته خبر چې د پښتو د ودانې راشي نو ستا په مخ باندې آثار د زندګۍ راشي خونن جو تخچان حقیقت د بیانول غواړم زمون د حور روایت ته بیانول غواړم تب هم کور لري بچی لري ارمان بلره تب هم کله لري خپل لوی خاندان بلره دا حقیقت ته چې شاعر وي او ادیب سړی وي نو پدې پوهه چې دی بخښ غریب سړی وي زکه چې دا زمون دستور د تاریخ کې صدا د وخت بچی چې به پښتو شي د محل خاون شي زکه چې دا زمون دستور د تاریخ کې صدا د وخت بچی چې به پښتو چې د محل خاون شي څوک چې شاعر وي او ادیب په خپل قام مین وي نو چرته ډېر په مشکل د سیکل خاون شي زمون پښتو کې محل رنګ شي عيش پسین لاغو شي ستاب هم زوی خپل ژوند د ناس کیسې وغواړي ته د پښتو درخو سنگار نه بلانې اوسګار برخوا بچي به پیزار غواړي جامې بغواړي ستاب هم کور کې او جانان می چې سیاله بغواړي د سرو بنگړې د سپینو هار د سرو والے بغواړي او اے حیات تا سره خپل کلم نه سیوا د خپل اولس د سوچ سلګو او درد او غم نه سیوا تا سره سدي چې هغه ته پماره کې واچي تا سره سدي چې جانان ته پجولې کې واچي تو خو لګیای د کام غم جاړې پښتو جاړې د پښتو جبه زنکدن ته پسلګو جاړې دا ژوند د سده د غمونو شواخون نه ډکته مزل د سده د ازغو د پاسه یون نه ډکته ته چې د کور په لور مدام کله قدم یوسه نو زړه د دردو کې اوزان سره دا غم یوسه بچي بیمار د نن ډاکټر لې بوتله هم غواړي ګوړه چینی غوړي کوړه بنن روړه هم غواړي نن د پښتو مشاعره د ورلتله هم غواړي نو داسې حال کې د پښتو جبه خدمت چې پاله نو داسې حال کې د پښتو جبه خدمت چې پاله دا مې قسم ده د دوه رحمت کې جنت چې پاله مهرباني